السلام علیکم ورحمت الله ملګرو له دا چې رو جوړ بیاز د صحت جامع به مو پرتمي ملګرو راځم د پیکسلاب اخرنۍ ویډیو درته کوم یعنی د پای ویډیو ده په دې ویډیو کې به تاسو ته د پیکسلاب هغه اخرنی اپشن چې کوم پاتې په هغه کار کوم نو راځم د پیکسلاب اپلیکیشن اوپن کوم کله مې چې اپلیکیشن اوپن کړم ملګرو دا به ډیلیټ کړم دلته به د خپل خوښې یو تصویر زرا ولم مثلا دا تصویر در راولم ملګرو دا تصویر به زه انتخاب کړم دا اوکې کړم ملګرو کله مو چې دا تصویر انتخاب کړو راځم د څلور اپشن یې ویلي دي د اخري اپشن باندې کلیک کوو ملګرو دلته مو چې کلیک کړو دلته بیا هم لومړی چې دی روټیټ دی ویګنیټ دی انویز دی سټریپ دی بریډس دی کنسټرنس دی د مختلفې اپشن دلته هم شامل دي ملګرو غواړم چې په لومړی روټیټ یې کړم دا تصویر په کومه بڼه دی روټیټ شي داسې دي شي یا داسې دي شي یا داسې له دې ځای کولی شي تصویر ته وکړئ په دې ځای کلیک کوم ملګرو که په دې ځای دا انیبل کې تاسو به داسې تصویرونه لیدلي چې دا برخې ورته تورې کړي دي ملګرو ښکاري دا هم یو ډیزاین دی چې تور رنګ ورکوي شین ورکوي بل رنګ ورکوي چې کوم رنګ تاسو ښه ښکاري بیا به اوکې کړئ چې که اوکې کړئ دلته به شنو اړتیا نشته ورته بل نیز دی ملګرو په دې ځای که کلیک کړئ دا تصویر کې به رقم داسې خیروالی را پیدا شي ښکاري ملګرو تاسو ته داسې یو ډول خیروالی پکې ښکاري نو دا هم له دې ځای پکې کېږي که اوکې کړئ را به شي ورته دا هم بیا کېږم بل سټریپ دی ملګرو په دې باندې که کلیک کړئ ملګرو په تصویر باندې به داسې لیکنې ښکاره شي ښکاري دا لیکنو کې که غواړئ داسې پراخوالی ورکړئ د یو بل تر منځ داسې هم پکې امکان لري دا اوکې کړئ بېرته بیک کړئ بل بریډس که ملګرو په دې ځای کلیک کړئ تاسو ته به تصویر ته ګورئ چې څه رڼایي ورکړئ که ډېر تصویر سپین غواړئ چې رڼایي لږ کمزوري کړئ په دې اندازه کولی شئ دا برایټنس ورته ورکړی شئ نو دا به بېرته لرې کړئ بیک به شئ په کنسټرنس باندې کلیک وکړئ ملګرو له دې ځای هم کولی شئ چې تصویر کې ایډیټ وکړئ تصویر ته د رنګ کې لږ لاس وهنه وکړئ چې یعنې رنګ یې په کومه اندازه پکې ډېر ښه ښکاري کومه اندازه پکې کم ښه ښکاري نو هغه هم له دې ځای کولی شئ بل هیوګیشن دی ملګرو د هیوګیشن باندې کولی شئ تصویر به رنګ بل رنګ ته تبدیل کړئ مثلا تاسو ښکاري ملګرو هیوګیشن دا ډېر مهم اپشن دی له ده به ډېر استفاده کېږي په مختلفو ډیزاینونو کې چې بیا زه به پرې تاسو ته کار کوم د پیکسلاب عملي ویډیوګانې برته کوم چې څنګه کولی شو د پیکسلاب نه په ډیزاینونو کې څه ډول کار واخیستل شي نو دا هم پکې دې ځای کې بل اخري اپشن دی ملګرو بعضې پر دې ځای کلیک کړئ دا هم د رنګ دپاره دی چې غواړئ ځینې تصویران به وي ملګرو که ټکس دپاره چې غواړئ تاسو پرې ټکس یا لیکنه وکړئ هغه باید د بلیک اینډ وایټ ته تبدیل شي یعنې داسې خړ رقمه شي کله چې دې ځای ته رنګ مو ورته تبدیل کړو بیا پرده باندې چې تاسې ډیزاین کوئ هغه ستاسې ډیزاین به یو ځان ته یو ځانګړې ښکلا ولري ملګرو دا وه د پیکسلاب د پای ویډیو نو پیکسلاب اپلیکیشن همدلته پای ته ورسېدو تکمیل شو انشاءالله موږ به په نورو برخو کې د ډیزاین کار کوو تاسو ته به ښایسته ښایسته ویډیوګانې ترتیبوو د اپلیکیشنو په اړه به سره خبرې کوو نوې اپلیکیشنونه به درته معرفي کوم نو له تاسو بیا هم ډیره زیاته مننه کوم چې ما سره مو تر دې دمه ملګرتیا وکړه زما چینل مو تعقیب کړو زما ویډیوګان مو تعقیب کړئ په اخره کې بیا هم در څخه ډیره مننه کوم او یوه یادونه درته کوم چې ملګرو که تر اوسه پورې هم تاسې زما چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د زما چینل درته سبسکرایب کړئ تر څو زما هره نوې ویډیو تر ټولو وړاندې تاسو ته در ورسیږي او تاسې ترې یوه سالمه ګټه واخلئ نور مو الله مل شه د خدای په امان